ترتیب عثمانی عطاویا ترتیب نزولی اتیم دی نازل رست رستورت معارج کلمات یوصل دیرش دی حروف شپک سونوی دی ربط دما سبق سر په بیان د یوم الفصل کې دی سو بیان د یوم الفصل التوشد صدل ترازی ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ينفخ فی الصور فتاتون افواجا ناغی وضاحت منکرین خپل گناس دی بعضوی قیامت نشتا بعضو اشتدے بوتان شفاعت کی بیا بعض مترددو آیت راغ عام میں تسالون سبارک دی پختنی قیدہ کافران عن ما غنم پمین کی متغشے بدغام المتقاربین او ما استفهامی دی عن ای شین تسالون او حروف جارہ چی پما استفهامی داخل شی خفت د پارا د وجد کسرت استعمال نالف حسبی کی کتابتن او تلفظا لما تقولون بما عما فيما عن النبي العظيم او تساءلون او پختنه کې د نبأ عظیم خبر لوا الذي اغت دي پاغي کې مختلفون چورز قیامت کلا ارجز داسن لا اختلافون دي نه کوي حق لرا خبره سيعلمون دی په پوښي په قبر کې ثم کلا بیا حقرا سيعلمون فی الباس علم نجعل الارض مهادا دلیل پیش کی عقلی آئین دا گردول مونگ استفهام تقریری زمکلر مهادن فرش بلکہ گردول مدین او گردول مونگ غرون لرا او تعالی میخونا لکی لا تمید بکم او پیدا کری مونگ تاس لرا زواج اصناف ذکور و ناس گردول مونگ خوب تاثر پار صباتا ثبت پمانا دا قطع دی قطع دا اعمال استاسی لکی تستریح آزاؤکم اندامونم دمشی سکونت شو گردولی منشپی لرا لباس پردہ پوخا وجعلنا النهار معاشا سبب دماش وبنینا فوقکم سبعا واسمان شدادا محکم وجعلنا گردولی من سراجا دیوا وحاجا پلقیدن کی روخانا وانزلنا نازل کرمون من المعصرات داغا اوریزنا ما انوبا سجاجا تویدن کی سبابا متتابعان پیدر پی نمعصرات اوریز شوی اسمان نشو دیر پارا چراو باسو بذالکا بیل بذالکا پریوانی حبا دانی للانسان ونباتا للحیوانات وجنات باغون الفافا نزدی یو بلتا ملتف باز بے بازی گن ان یوم الفصل یقین ورز دا فصل بین الحق والباطل چه ورز دا قیامت کان دا میقاتا میعاد دا ثواب دا عقاب یوم آغا رج ینفقو پوکلشی پش پیلے کے نفخ ثانیہ دا فتاتونا راضی بتاثر قبورنا افواجا ڈلے ڈلیں وفتحت پرامنستشی اسمان یعنی شققت ٹوٹا ٹوٹا بشی او بشلولش فکانت فسوارتو بگرزیگے بوابا ذات بابین دروازو والا یعنی ہر ٹوٹا بگولی چدا دروازہ دا وسیرت الجبال روان بکڑش غرنا فسوارت سرابا شب پشانتر سراب شگوگل یاغا میدہ شگا لکاغی تا چھ حقیقت نہیں دی تب ہم نے یقیناً دا جہنم کانت مرصادان دے مرصادن موضع دا انتظار بندرگاہ ورزی با پی بلار دینشت موضع دا زہاب یو موضع دا چرسد کولی شپاغی کردید نپار دا تواغین سرکشان و محابا موضع دا قرار دی بدرنک ان کی پاغی کی احقابا زمانت ویلا احقاب جمع دا حقبی دا او امدی حقوبا حقوب دا پاربئی کے اصطلاح دا منگوی عرب ملیار یو اصطلاح لرو دا ردو اصطلاح دا نیو حقوب سمانون سنه دا او ہر کال دولس میاشت دا او ہر میاشت دیر شروزی دا ہر ورځ به زر کال دا دا حضرت علی سے بھی صاحب تے کیلکولیٹر ہی نہ راخلی
مجاهد صاحب سوئی او دلته احقاب راغی دا خو یو حقبه علی سے بیری دلته مراد د احقاب نه درې څلوي حقبه دي او هر حقبه چې دا او یا خریفه ده هر خریف چې دی وسو کال دی او هر کال چې دی 360 ورځې او هر ورځ بیا زر کال ده خو دلته بیا دغه مراد نه دی ګوره چې کوم دی وایي چې ګینه دینه بعد به بیا روزي ذکر علی فنا او د خلکو دراوتو عقیده یاد ده ملکیدو عقیده دا له سنتو نه ده دلته مراد د احقاب نه ضمانت طویله ده وګدا زمانہ لا یذوقون نبسکه دی پر جهنم کې بردان یخوبا یا یخوال یخبات ولا شرابا نصوبا چې نه په واخدي مگر کوینو حمیما او بغرمی وغساقا زوی جزاهم الله جزاء جزا بور کی دی تو تعالی جزا وفاق الموافق دا معلوم دیو په دنیا کې لا يرجون حساب امید د حساب بینکو نه تیرې ول تکذیب به کو په دنیا کې بیااتنا کذابا په تکذیب سره وکل شین ارشد طاعت د معصیت نه احسین او شمال له غیر کتابه بالکتابت ولوح محفوظ ویلې بشری ته په آخرت کې فزو کو سکای ارجز بزید نکم تاسط الا عذابا بشارت ان للمتقین یقین المتقین لرمفازا خلاصے دے من عذاب جہنم مصدر میمش زیر اخلاصی ظرف زمان مکان شو حدائقا باغن دیم وجات واعنابا انگور دی خاص کر وکواعبا او جواری دی جواری جنکی دی حرانی داسې چې کواعب دي کواعب څه ته وایي هغه چې صدیان لري مثل الرومان وغصن فيه رمان صغار اطرافا مستویات فی السن وکاسا جامنا دماقا ډک د شراب مملو نباوی په جنت کې لغو باطل من کلام ولا کذابا او نه دروغ لرا یجزی اللہ المتقین جزا بورکے خیطالا متقیانو تا جزاء بدلا دابوی من ربکا ربستا سوک در رب السماوات والارض ما بینهما ربستا سوک در رحمانی چه رحمان دے دا جر جر صفت در ربکا دے من ربکا جزا بوی اصل جزا عطا بوی یا ویعطون عطاء حسابا کافیا پورا پا حساب دا عمالو ربک سوک در رب السماوات والارض ما بینهما الرحمن ذات تے لا یملکونا قدرت بن لرین منه ما اللہ سرد تعالی خطابا خبرو سوک بمغی دینش یوم پاورد یقوم الروح چو بدری روح ابن عباس سے مرفوع دا پیش کی چی جندم من جند اللہ لیسو بملائکہ دلتا روح مراد یو لخکر دے چې ملائک نه دي سنور مخلوق دے او دویم قول دا ابن مسعود سره نه منقول دا غواړي چې دا خاصه فرشته ده چې د اسمان نظم کو نه غټه ده هغه خاصه فرشته ته اشاره ده درین قول د عباس نه هم منقول دی چې مراد نه روح د انسان دی چې په منځ نفختینو کې مخکې دې چې جسد تراشي دا بودری صف صف څلورم قول د حق د چې مراد د رحمه جبرئیل علیہ السلام دی زید بن اسلم امکان شته چې مراد ته قران کریم او کتب شي مقاتل د اشرف د ملائکه او نه علاوه ته اشاره ده بهرحال روح او ملائکه صفن صفوف صفوف بودری لا يتكلمون نبغي شفاعت بنغواړي الا من مگر هغه چا بارک اذن الرحمن نبغي څوک مگر هغه بغي چې اذن کړی د الرحمن په شفاعت کې شفیعت له اجازه وی وقال یولی مشفوله ثوابا کلمه حقا مؤمن وی ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا موضع الرجوع فليتخذه لنفسه
انا انذرناکم منذر تاسی عذاب قریبنا چورز د قیامت یوم غورج ينظر المرء ما قدمت یدا ګوري بسړی کافر هغه چې مخکې کړي لاسونه او وای به کافر یا لیتنی کاز کنتو صورت ترابا ګرځېدلې خاوري برته خوري شوی وي ژوندی نه وي یا مراد د کافر نه ابلیس دی وای به ابلیس یا لیتنی کنتو ترابا مثل آدم کاش کې زم انسان و آدم علیہ السلام پشان خور نه پیدا وي پیره بلا دا شیطان بلا خبرو کی سورۃ نازعات ترتیب عثمانی نه ہویا او ترتیب نزولی یو اتیا نازل لرست سورۃ نبأ ما سبق کی ذکر د جزاء اخروی دلته ذکر د عذاب دنیوي راشي په ذکر د واقعې د فرعون سره او ما سبق کی په دلایل عقلیو باندې د باس بعد الموت ثبوتو اول ته په شواهد او په قسمونو باندې کلمات یوسل دریو یادي حروف 953 والنازعات غرقا قسمی باغ فرشتو باندې چرایستون کې روحونو د کفار لرا غرقن په قوت او شدت سره بیا می قسمی باغ فرشتو باندې ان ناشطات چرایستون کې روحونو د مؤمنان لرا نشتن پاسانه خروج سره بیا می قسمی باغ فرشتو الصالحات چاغا جلتی کون کی په حکم و اطاعت د باری تعالی کې سبحان په جلتی سلام پادار تسبیحات کی بیان قسمی پاغه فرشتو السابقات چې سبقت کوي مخکې کېدون کېرین اطاعت در رب کریم لرا او یا مخکې کوي ارواح د مومنینو جنت تا سبقن په مخکې کولو سره بیان قسمی پاغ فرشتو المدبراتش تدبیر کون کی امورن کارونو لرام دا لتبع سننا جواب اول مقدرش خاما خطا شببیا پر تکولی شیان من قبور نو دا منگو لگو فرشتو سرا چه نازعات ملائکہ التي تنزع ارواح الكفار غرقا قوة وشدة او ناشطات الملائکہ تنزع ارواح المؤمنین خروجا يسيرا یا مراد ناشطات من نجوم دی دا نشطا ينشطو تنشطو پمانا ذهاب سرا قسم منی پا غستور بانی تنشطو تذهبو چیزی من افوقین الى افوقین سستوری چا سیر لری باغی میری قسم یا مراد د صابحات نا فرشتے شوی چې جلتی کې په اطاعت الله کې او یا تسبیحون وای په تسبیح سره او یا مراد د صابحات نا نجوم او قمر او شمس د چې کل فی فلک یسبحون او مراد د سابقات نا فرشتي دي سبقت کی فرمان اطاعت د باری تعالی ته مخکیوالی یا ارواح د مومنان دی پاغی میری قسم می چاہی سبقت کے جنت لرا او یا پا ملائکو میری قسم وی چاہی مخیقیدن کی دی پا شیاطین مخیقی گی پیغمبران تراجی وحی روڑی او مدبرات امراخو فرشتگان شو تدبیر کون کی دو مرو پر یہ طول میری قسم وی چلا تبعثنا جواب قسمش خاما خواب مبوز کڑے شئی کم ورځ باندې هغه ورځ ترجف الراجفه اے تتحرکو چې خوځيږي بر راجفه لرزیدون کې به خوځيږي نو مراد د ځینې جبال ازمکه شو ترجفو تتحرکو او یا مراد د ځینې سپېلې اوله ده تتبعو رستو براشد دی الرادفا ذرات لنکی ردفا چدا نفخی ثانیه دا نخوزیگی براجفا لرزیدون کی شپلی اول شوا
او ورپسې براشدي پس رادفا ذراتن کې نفع ثانی من کې سلوخ کال لري قلوب زنس یومئذ پر غورد واجفا مسترب او خائف بیرلن کې په خطر کې وي ابصار اهلها سترګې د اهل زنو بخاشعه ذلیلوي یقولون وای منکرین دباس عنا آیا خامخمون مردودون فی الحافره فی الحالة الاولى په حالت او حیات اولا کې به بیا ژوند کیږي آیا وخت کنا سرنا چوغر جوړو کې نه خیران یا بس کو نه زاړه قالوا اذا کفار په دنیا کې تمسخرن تلک دا رجوع زندغه وخت لو ثبتک ثابت شي دا خدای بیکرتن خاسران یو رجعت ذات خسران استیزان وئی فإنما هي یقینا دا نفخ ثانیه زجرة واحده صوت او نفخ واحده ده فإذا يناطا پام فجاتی ده هم دوی چې احیان ژوندۍ به بساهره علی وجه الارض په مقدس مکه پراتی او یا مراد د ساحرینا په شام کې او زیر چې دا محشرګاه جوړي هغه مراد ده دی په ساحره کې پراتی یا په جهنم کې دیو خاص جهنم نوم دی هل اتا قدتا پتاقیق را غلطا تا خبر دا موسیٰ علیہ السلام اذ نادا ربو بالواد المقدس چاوازو کدی طرف دادم پاغ وادی و مکان مقدس و متوحر کی توا چنوی تواو او یا غلطا کویو چاگا چکڑشیو یا دا چوتر چی پخکڑشیو پکانو اذهب لارشلا فرعون انو توغا تجاوز کڑی دا حدنا سرکشی کڑی وہ فرعون تحلقا اشتطاتا محبت الى ان تزکا نفسک اشتطاتا محبت دیتا چی تپاک کے نفس پلان دا خبس و شرکنا اور تو چاہ دیا کا خیمتاتا طریقا نیولارا الى ربک الى معرفت ربکا فتخشا چپستوی دیگی من العذاب فارا پسو خود موسیٰ علیہ السلام حدی فرعون تا علایت الکبرى معجزہ غٹا هغه تکذیب وکړه معجزې او آسانه فرمانی وکړه ثم ادبر بشاکل درولو د ایمان یې چې مارودي دلو تختیر شي کړه یا ساچ منډي والی یا ثم ادبر ایمان یا سافر د فسادن فحشر فجمع کړه فرعون ساحران فنادا आवाज وکړه فرعون وویل ان ربکم الاعلى پسونو د تخویت دلته تعالی نکال الاخره فعبرت و عذاب دا آخرت سرا والاولا او دا دنیا سرا دنیا کے غرق و متصل دا آخرت عذاب شروع شد قبر پہ ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشى من اللہ انتم یتاصل مکوشد خلقا ان السما کنا اسمان بناها چې بنا کړو تعالی غیلرا نو چې دا جوړول شي اسمان نو تاسو پیدا شو ته مشکل دی اوس تفسیر کې چې بنا څنګه وا رفع اوچت که تعالی سم کا سقفها چت اسمان یا سم کا ارتفاعها من الارض ممکن اوچتوالی خوچت کا فسواها برابر کا دیلران بلا عیب و نقصان واغتش لیلا اے ازلم او تیرے کرشپد دی اسمان چونکہ بدی کی تیر راجنو ان جعلها ذات ظلما واخرج راویست دوحاها یومها ورز داغی والارضان بعد ذلك دحا او ازمکا رسل خلق السمانا دحاها بسطها وغلولا اول سفاره کی داو چې ازمکا پیدا کړ ثم استوى الى السماء او دلته وی چې ازمکا رستوا نو تطبیق بدای چې خو ثم تر اخره پار نه دلتا او یادار چې یو پیدایش د ازمکې دغه مخ کیو او یو خورول د ازمکې دی خورول د ازمکې د اسمان نه بعد شو ثم اخرج بها وسر ازمکې نما وبل چینونا ومرعاها او چراغاهنا کلاها یاغانی والجبال او غرنا ارساها ثابت پر خلل پزماګه کې ذالک کل دا ټول متاع لکم استاصل پاړه ولنعامکم فاذا جات کل چرا شیطانۃ الکبرى بلا غټا داهیه غټا نفخه ثانیه دا یا دا وخت دی چې اهل یمین جنت تلل شي شمال جهنم تا یوم پدغه ورځ تذکر الانسان پن بواخل انسان اور آیات بکیاغت ساعت چې د کړي دي او ورته معلوم شي
وبرزت الجحیم خکارا بکلی شی جحیم لمن چار پار یرا چی گوری یعنی من کان اهل الرؤیتا فاما من طغا یعنی جنتیانو تا نخی جہنمیانو تا بیخی فاما من طغا ارچا غسر کشی کڑیوان وآثر غرکڑی دا جن دنیاوی الاخرہ فإن الجحیم هی المأوا موزیاد قرار دے واما من خاف مقام ربی ونهى النفس منکڑی نفس دا هوانا خواہشاتنا دا متقیان دے فإن الجنت هی المأوا موزیاد قرار دے یسألونک پختنا کی دیستان عن الساعت بارد قیامت کی ایان مرساها ایان قیامها مصدر میمی دے کل دے قامت ددین او وقوع دے فیم پسکیت انت یا رسول اللہ من ذکراها دا علم داغینا انمان تب مخبر انتا تخصپت دے نشتا دیتانا پختنا کی الى ربک نستا منتها منتها علمها دا علم انتہا دا قیام الساعة خالق سردا انما انت منذرن یقینا انت منذری غیر اور کہ ان کی اگر چالا رخشا چیری کی قیامت نہیں فائدہ پہ اخلی گوئے کہ کفار مکہ پاغ ورز یرونہا چی گوئی دا قیامت گمان بکے ظنن لم یلبسو چی درنگ نو ترکوری دنیا و قبور کی الا عشیتا مگر پاندازہ دا ماخاما او دحاها یا دحا دا غیاشی رو اخلا اضافت مجازی دے این لگ وقت دا دحا تیم یا دا عشی تیم دحا یومها سورت عبس ترتیب عثمانیت یم او ترتیب نزولی صدرشتم کلمات اصول درد دیرش حروف 500 او درد دیرش ما سبق کے بیان دلیل و الباس دے اجمالی او دلتا تفصیل دا غیرے عبس و تولا نزولوش چی نبی علیہ السلام سرداران دا مکی معظمی را غنکلو دعوت ورکو دا تقریر وسط کی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ پستر گرن راغیو ما تا مسئلے پختنکم جواب راکا ضرور چی سڑے تقریر کیو مینز کیو سڑے پاسی گی نبی علیہ السلام طبیعت ملال شا تندی کی رخفگان آثار خکارشو دا خبر نبی علیہ السلام تخوی تعالیٰ کئی عبسا و تولا انجاہ الاما علم چو تراغے تندے تی ترشکا غنور تی مخوارا ولو دا مبلغین توائی چی دا صرف دا نبی علیہ السلام پا طبیعت کی ملالی اپا دی بانی رالا چی تقریر مینز کی خسڑے خلق ٹیم پیجے نہیں کنا خوشون کی اصڑے پستر گوڑندو او غریب او بل دی امت تا تعلیم خواہ تعالیٰ ورکی نو پدی و جبان دی لکه امت مولیانو سو گوری مالدار تا سم التجائی غریب تا چرتا یغسی امامانو تا سوچو که کنه سکی حال دم غریب سر سر دم مالدار سر سر دا خدا سے نو کری فقط دا تقریب پا وسط کی پختنہ کری وا او دا نبی علیہ السلام حرص زیاد پا دے دیرو جا سرداران کا ایمان روڑی مشران دیر خلق با اسلاش عبسا عبس ولکی گی تندے ترشول لغوی مانا دا چی وچ ولی تریو کو نبی علیہ السلام وتولا وجهه من العما داغا ان صحابی نے مخواڑا ولو دعوت خپل کی مصروف شو بس نچوڑی دارے چی طبیعت ملال شو نبی علیہ السلام طبیعت خفش شو وتولا او مخواڑو انجا بی انجا پدے چراغ عدت علاما اغا صحابی وما یدریکا ایو شین اخبرکا سسے بخبر در کی تا تلال لو یزکا خواہی گی دپن دا خستے دا زان پاک کڑے وے من الاسم ہین اسم والکلام من کا چتانے خبر آوردلوے کہ دیشی دیون صحابی عبداللہ سے با یزکا من الاسمی زان پاک کڑے وے اسمنا او ذکر و تذکر پند خستے وے پس نفع برسولے بے عامات الذکرہ پند ہر چاہا من استغنا چیزان غنی گنی
عن الله بالمال خدای تعالی نزان غنی گلی پمار سرا پس ته چې محبوبا غله تصدا تعرضو تتوجهو هغه ته متوجه کیږي د وجه حرستانه په ایمان داغه حال دار مالک نشته پتا الزام پدې کې چې الله زکا دا چې دا مستغنی ځان پاک نه کړي ګنا نه پتا سه الزام هم نشته ما علیک الزام الله یزکا چې مستغنی ځان پاک نه کړي پدا دې کې سه الزام نشته دی واما من جا کر چا وراغه تا یا ساچ سې کوله په خیر کې عبد الله سے او حال دغه یخش الله یرید رخ تعالی نه پس ته چان هداغه تعالی مشغولی په کفار نور باندې کلا لا تفعل مثل ذلك ابدا بیا داسه هونه کی انه قیندایت نشر التذکرہ نصیحت ته دا محبوب ته ویل شو هغه په خنیت باندې غنور ته لګیاو امت علماء مبلغین پی پویئی بار بار دینا دا بیدبی لحجی استعمالول او دے کی پسخت الفاظ نبی علیہ السلام تا نسبتون کول ایمان نبرا سر اخلاص شی امام غزالی رحمت اللہ علم کی وئی چی مولاو ار مانزه کې بیدا صورت تلاوت کولو ویدا مولا دنیا نه مرتد لاړو بے ایمان لاړو لیکن هغه مقصد پدې کې به ادب د محبوب وا کله نه تذکرهم فمن شاء ذکرهم علامه قرطبی ذکر کړی چې آدم علی السلام دا قصه په طعام او تقاریر کې نشي کولای که قران کریم کې ضمن را لوي کا خو خارجي مکوا چې نبی صدات یا پیغمبر پشان کې د عوام عقیده خراب نشي فمن شاء ذکرهم کلا انها تذکرہ دا نصیحت ته کله چا خو خی ذکرهم یاد بکی دی لرو پن بتی واخلی فی صحفنا دا ثابت و مکتوب دی په صحیفو کې چې لوح محفوظ دی اسی صحیفه مکرمه بزرگواری دی عند الله عزت ورکړی شی دی عند الله او یا صحف د انبیاء کی تصدیق دی مرفوعات القدر دی عند الله او چې کړی شی مرفوعات القدر دی عند الله مطهره پاکرین ممس الجنوب والحائض والنفساء او مطهر من کلام غیر الله چې دی بیا دی سفرتنا پلا سندو فرشتو کاتبینو کې کاتبین د ملائکو نشو سفرا او یا مراد کاتبین د وحی شو کرام عزت مند عند الله بررنی کو کاری دی قتل الانسان لعنت کړی شو د انسان ما کفر سناشنا ناشکر دی څنګه په تعجب د سشي ناشکر کړي چې دومره ناشکر دی څومره ناشنا ناشکر لعنتی دي شي مړ دي شي انسان من اي شيء خلقا نګوري تفکر نه کوي چې کوم شي نه خدای تعالی پیدا کړی دلاران دی خو شرم نه ویل نه شي خلقا خدای تعالی پیدا کړی دلار من نطفه ابن عباس سره منتن بدبو دا پیدا کړ خدای تعالی دلارا احسان وکوس فقدر پس برابر کړ دلارا پر رحم د مهر کې فقدر د اعظمو کې اندامونه هوته یو شان کړ بیا لار د خروج یسر آسان کدلارا دنیا ته راست ثم ماتا به ملکی دلارا فاکبرا په قبر کې دنه کې دلارا یعنی خلکو ته امر دلی کې چې مړ په قبر کې کېدا بل احسان دی کله مردار ونی بار پروت وي بوینه کوله ثم اذا شاء بیا کله چې د خوخه شین شرا احیا بیر ژوندې کې راپورته کی کله هرگز داسې نه حق ده لما یقدین هرگز پورا نکړه دا ما هغه څه امر چې امر کړو خدای تعالی دلرا یعنی ټول پټولې پورا نکړه ابراهیم الذي وفات خاص خلق بینو فلينظر الانسان الى طعامه عقل دلیل دا خو په عالم صغیر کې اوسه پورې تفکر او دانچه د انسان اوس عالم کبیر شو خو دې ګور انسان طعام خپل لرا یقینا من سببنا راتوی کړی دیو بو صبن پتوولو سلام ثم شققنا بیا مونږ چول رزمک شقن په چول سره په انبات نباتاتو فانبتنا پس زرغون مکړه پاوی کې دانی و عین بننګورا
وقضبن او منی. قضبن مانا تفاح. او قاموس دالی کی چی قدم کل شجرت طالت و بسطت اغصانها، هر یو بوټو چې داغې څانګې ډېرې اوږدې وي. او صحاح لیکلي چې استعمال په بقل کې هم راځي، شنکجات عام سبزی نه. او گندنی تم ویلی شي لانها یقضب مرة بعد مرة، چې ویلې به بیا راشنه شي. خو بعض علماء تفاح معنی کوي. وزیتون و زیتون و نخلا کجری وحدائق باغون غلبا گنا متکاثف وفاکه موجات و ابن او کلاو چراغاهونا. او بعضو دا اب مانا پا فاکهی یا بیسی سرکی. متاع لکم دا طول متاع ستاسو لنعامکم سارو استاس. کلا چراش ساخ راشی هغه قیامت چې صوت شدید لري نفع ثانیه ده. دا سورز چې تخت به انسان من خې ضرورنا و امید مور نه بمنډي و ابي د پلارنا و صاحبته دلبرین و بني زامننا. ها ببنا لكل امرئ هر سړي د پاره ومن هم د خلقونه مزن په دیور شانن سامر شان یغني چې نه کوي بدل د شان غیرنا سمو کو په دیور مسفرا روخانوي مودی بوی اسفار صبح نه دی. دواحی که خنددون که وی مستبشران خوشحاله وی. بعضی مخونو پا دیورت پاغی غبرتون گردون وی کدرت طرح قوالا نکلی بی دلال قطرتون تروالین ظلمت. اولائی کدا کسان هم الکفران دا کافر دی الفجران او بدکاران. یا عقیدی عمل تا اشاره دا کفر دی خارج دی دین اسلامی نا او دا فجر دی اهل زیغ دواوی جماعتنا. یا دا کفر دی عقیدی فساد والا او فجر دی عملی فساد والا. یا کفر دی فی حقوق اللہ او فجر دی فی حقوق العباد. سورة تکویر ترتیب عثمانی واتیا ترتیب نزولی اوم دی کلمات یوسل سلویخ حروف 533. ما سبق کې زجر د منکری د بعث دی. دلته زواجر د منکری د نبی علیہ السلام د رسالت او د کتاب دی چې دام دعوی د مکه سورو دی. اذا الشمس کویرت کلا چنور کویرت تور شبی نورا ازلمت واذا النجوم کلا چستور ان کا دارت اے ان قدوت و تساقطت راپریوزی زمکتا. واذا الجبال کلا چغن سیرت روان کړشي. واذا العشار کلا چین دلست نفس میاشتو بلار بوخا. عشار النقلاتی علی حملها 10 اشهر چې دا حمل لسم میاشوي دا خلکو تګرانوي. دا چرته پریدي کله چې دا لسم میاشتو بلار بوخا عطلت ترکت بلا راعین معطل پری خودل شي بغیر د شپونکینا. واذا الوحوش کله چې وحوش جانور حشرت جمعات جمع کړش. او ابن عباس وی ماتت ملشی. ان کا درد چې مخ کې تیر شي معنا تساقط دی یا په معنا د کدورت نه دی. واذا البحار کله چې بحرونه سجرت اے مولی اډ کړش یا سجرت یا بست اوچ کړی یا سجرت اختلطت ګډ وډ کړی شي خوګ د توش سره یا سجرت وقدت گرم کړی شي. واذا النفوس کله چې نفسنا ارواح زوجت جوړ کړی شي مال اجساد او یا زوج بر سره فاسق د فاسق سره شي. واذا الموءودة کله چې موءوده هغه جنې د فنکړې شوی ژوندۍ سئله تو پختلې شي بیا د من په کومه ګناه قتل توجلې شي. دا واذا الصحف کله صحیفه د اعمالو نشرت وسپړلې شي. واذا السماء کله چې اسمان کو شتت وکنو دلې شي او داسې شي کما تکشت الارهاب من ذبیحه لکه د ذبیحین چې سرمن استری کېږي داسې. واذا الجحیم سعرت جحیم ګرم کړی شي
فرمایش د جهنم په درې کسانو ده، په ډلې د علماو ریاکارو او شهدا ریاکار او سخیان ریاکار، په دوی باول ګرميږي. وَإِذَا الْجَنَّةُ كَلَّ الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، نزدې کړې شي لاهلیا. نو دوی دغه وخت کې به عالمت پوه شي نفس ما احضرت، دا ټول ظرف شو. دی وخت کې به پوه شي نفس ما پاغه احضرت، عملت چې کړي په دنیا کې حاضر کړي د خیر او شر نه. فلا اقسم بالخنس، لا زائد کا قسم اخرم بالخنس، پاغ سپستورو باندې چې پټیدون کې دي. دا پنځه ستوري دي، عطارد او زهرا، مشتری، مریخ او زحل. لأنها تخلص تخفي بالنهار فلا ترى، حضرت علی سے وہی نخ کاری کی دورزی. حسن بصری سے وہی مراد دلتا دا خنسنا نجوم عملی. او بعض علماء چې مراد ته ملائک دي. تخلص ترجع بعد السیر، زی بیا راځي. قسم خرم بالخنس، پستور باندې. الجواری چیزی زین پریوتلو تا، الکنس پټیدون کې. یا تکنسم په معنا تسیر سرزی، او یا مراد نجوم عامه شو تلون کې. داغی ټول نجوم تسیر نشتره، دغه پنځه نجوم تسیر دی. دیو جن دلی صرف جوار نه پته لګی چې دا خنس نه مراد اخاص توري. نستور یا تخفی چې پټیږي او مزل کې الکنس پټیلن کې. ابن مسعود صاحب نے د خنس معنا په بقره وحش سره شوی دا. زیخ په ځان تستوري لري پاغي کې پټیږي. اور ابن عباس نے معنا د زبا شوی د خنس نه حسی. واکثرین په دې قول دي چې دا ستوري. قسم مې پستورو باندې هغه چې پټیږي او مزل کې زند پروتو تل کنسی پټیدون کړي. واللیل قسم میری پاش پیبانی اذا عسعس چه خورشی اقبل بظلامی، قسم میری پس بیبان اذا تنفسا چه سا واخلی. نسبت مجازی دی، یعنی راپورته شي. پدې ومنه قسم می چې نو دا قران کریم لقول رسول کریم، دا قول فرشتي عزتمند دی عند الله چې جبرئیل السلام ذی قوتنا عند ذل عرش مکینا. پنځ دا چې ذی قوت دا مکینا عند ذل عرش دا، مکین ذی مکانت و ذی جاه و منزلت. مطاع فرمان بردار کړی شي، فرمان وړلې شي، خلک تابعداري کوي. سما عند ذی العرش امین علی الوحی، جبرئیل السلام صفات دي. نه د صاحب ستاسو به مجنون. په دې اشیاء مې قسم اجدا قول رسول کریم دی، او په دې اشیاء مې قسم چې نه د صاحب ستاسو به مجنون. خامخا به تحقیق لیدلو نبی علیہ السلام هو جبرئیل السلام په صورت اصلي کې بلو فکر المبین په کنارو ظاهرو کې چې مطلب الشمس داول زلو او لقد رآه نزلة اخرى تمزلو وما هو الغیب. هغه نبی علیہ السلام په غیب باندې چې وحی بدونین ببخیلا، په غیب بخیل نه دی بیانوي. او کوم قراتونه کې چې ځوانین راځي نه دی نبی علیہ السلام په غیب باندې بزوانین بمتهمن د کاهن فالبین نه دی. دیجی باندې تفسیر علمانی بیان کوي چې دوات په ځواب بدلول کله ډېر اختلاف د معنی راځي. لکه دونین په معنا د بخیل دی او ځوانین په معنا د متهم دی، معنا بالکل الټه کیږي. که ځوانین معنا دیو کړه معنا متهم نه دی، د کاهن فالبین نه دی، غیب ګویا نه کوي. او که دونین معنا دیو کړه په غیب بخیل نه دی، بیانوي. بیانی او نه بیانی څومره فرق دی.
قرات د ابن مسعود صاحب کې دلته ځوانین راغله دي، خو قرات مشهوره د ځوانین دی، د بخیل نه دی، په بیان د غیب باندې چې وحیدا بیانې. نو په دې باندې تفسیر رحمانی وګورئ، غوايي چې عند امام ابي حنیفه و ابي محمدن د دوات په ځای باندې چې چا زوی استعمال کړه تفسیر صلاته مونږ فاسدېږي. ډېر پنځپریان او ډېر قاریان چې داور حنفیت کوي او د دوات په ځای زوی وایي لګیا دي، دې ځبانه فتوا نقل کړي دا مونږ فاسدېږي. او امام یوسف رحمت الله علیه را تفصیل کوي او کوم ځینو کې چې معنا کې خلل راځي فاسدېږي نه فاسدېږي. راځي امام یوسف سے بدا ورکی نو په ولادت دوالین کې چې زوالین وای زوال ولکیږي د کې جاوی اگر استی لرګی تا او دوال ولکیږي گمراه تا، نو څومره فرق راغی معنا کې. ما تلار د مغضوب علیهم مخا ولا زوالین او کې جاوی لرګی مراخا، دا څومره فرق لري. ځکه بعضو کتابونو دا ویلي چې په مغضوب کې مغضوب ویل شي مونږ نه فاسدېږي، خو که دوالین کې دوالین ویل شي وی فاسدېږي. دا مواضع دي، بعضو کې معنا بدلی بعض نه. او دا خبره چې څوک کوي نه دا خو صحیح قرات چې کینو دسی چل کیږي نه. تفسیر المانی په دې ځای باندې وایي چې مخارج د دواړو نه جا مختلف دي، سره دا جدا جدا مخارج دي. دا صرف دومره خبر ده چې مخرج د دې دوات مخرج د دوات چې کم دی زواتا په نسبت سره د دال نه قریب دی. نو دا بعضی کتابونو دا سی ویلي که چرته دوات چا نشو ادا کوله، دوات چا نشو ادا کوله، عجمی دی نه شي ادا کوله، نو په ځای د دې چې دا دوات به مشابه بالدال وای دالین، نو خبر تدار چې مشابه بالزوی وای. ځکه مشابه بالدال چې هر ځای کې راشي معنا فاسده ده، او مشابه بالزوا کله فاسده کله نه فاسده. ناغې نه دوی دا خبره جوړ کړه چې دا مشابه بالزوا ده، دا مشابه بالزوا یو قرات هم نه دی ویلي. دا ځان ته مخرج لري او مشابه بالزوا نه دی، یعنی هغه عجمی چې عرب نه دی او نشي قرات کوله نو دال دې نه جوړي که زوا ته مایل شنو خیر وي داسي وي. هغه علت دال چې په دال صورت کې بالکل یې صحیح معنا نه روزي او د زوی په صورت کې کله من فاسدی کله نه. فقال دا شرح فقه اکبر مولا لقاری صاحب حنفی دی، هغه به وایي که سهون دوات چا زوا ادا کړه من فاسد دی او که قصدن ادا کړه کافر کیږي. شرح فقه اکبر مولا لقاری رحمت الله علیه هغه دا نسبت کړي چې کافر کیږي اور باندې که قصدن چا ادا کړه، او که سهون نو من فاسد دی. او په دې ځای المانی لیکي چې د احناف مذهب دار چې من فاسدیږي اور باندې. امام ابو حنیفه امام محمد سبرای ده دوی به وی نه من فرق کولی شو کنه، دوات جدا ده زوا جدا ده، راسه تلفظ کې رسی دې سړی ته هغه آیت پیش کا چې وجوه یوم اذن ناظره الى ربها ناظره، دا فرق کی بیا ناظره او ناظره کې فرق کی دی، خو هغه ناظره به فرق څه دی؟ ناظره تازگی ده، ناظره کتم کی او بل مونږ تاسو کې څومره قرا شو په مخارج خو پوي شو، خو د حرمین شریفین د سدیس او د شرم نه تکړه نه یو. دا چې د مشابه بزوال استلکیږي چې قاری فیاض نن په نوکمنډي کې خلکو ته خای، نو قاری فیاض کا کاټ ته ولې د سدیس نه خماهری په عربی کې ته دا غن ډیر باتوري سدیس نه پوي د پرې قرات باندې. بیا د تمامي دنیا قرا په قاری سدیس اعتراض نه لري چې دا امام لري کې ټول قران کریم غلط وایي. دا د مدینه منوره د امامان حذیفی نه دا اوس چې کوم لسنو میږي د خواز دي ها غامری هغه څه شه ازویم له سار جمع ورکوي د ناشنا سره جوړي سار جمع کې زوی او ماقام کې دی. نو
یا لکه سدیس یا شریم، تاسو دیو ګورئ دوی چې دی نو هغه لهجه د دوات ډېر ښکلې ادا کوي، یهی مشابه بزوانه وایي. دا د عربانو را قارن ولې داسې نه کوي؟ او که ته وایي چې د مصر نه مصر والا عربي چېرته یاده کړه؟ زه جده کې وم، هلته یو مصري و، نو هغه به جدې ته ګده وي، او زه چې کله جدې ته تلم هلته ګاډو ته لاړم، چا نه پوښتنه وکړه جدې ګاډي چېرته دي؟ یا هلته دي. چې ورغلم هلته ساړه جوړه د چغې ول کېږي ګده 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 ګده، به داسې وایي. هغه بیا لاړم چاته وایي دا ګاډي دي. دا جیم نه ده، دا جیم دی وینه نه. دنه ته قرآن کریم راوړل، ما یکون من نجوا ثلاثه، دا ځای مې راوړل. مې دا ته وایي نجوا وي، نو مې نجوا ولې نه وایي؟ اوس وایه که نه، دغه خلکو ته اعتبار نشته د مصر خلکو ته. او بیا جامع ازهر په وخت سره د خلافت اسلامي مرکز و. دا عثمان او ترکان دې ته ترقي ورکړې وه. دا حنفیت باندې مشهور ځای و، دا شهرت هغه وخت نه دی پیدا کړی دی، لکه دیوبند چې په حنفیت شهرت پیدا کړی دی. دا احناف وو. نور د وخت سره دی کې شیخ الحدیث علامه کوثري وګورئ، دا حدیث شیخ الحدیث پاتې شوی. ماهنامه د جامع ازهر بچ وته، هغې کې به ټول بیانات د علامه کوثري راتلل، فتوې د هغه به راتلې. نور د وخت سره چې کله برطانیې کوشش وکړه عثماني خلافت یې ونړولو، په چا یې ونړو؟ په شاه عبدالعزیز باندې، چې دا د برطانیې جنګ ته او دا شیخ خاندان په سعودي راغی. نو دې خلکو په وجه باندې د هغې نه بعد مصر او په دوه علاقو باندې د برطانویانو چې اسلامي لباس کې رادن شو، د وهابیانو قبضې رالې او الباني په مصر باندې قبضې وکړې. هغې نه بعد دوی دا خبرې شروع کړې، دا قرتونه یې شروع کړه. دې ته اعتبار نشته. زمونږ یو استاد و، مکې معظمې ته لاړم، ویل ته مکتبې ته ورغلم، ما ورته بېزاویه شو، بلې ته لاړم بېزاویه څه دی؟ اخر یو ملا را باندې پوه شوی بېدواوي، ما چې بېدواوي یې را واخیست. یو مکتبي والا پېژندنه ته هلته زوات استعمال کړه، پېژني نه خلک دا څه شی دی؟ بېزاوي که دوی نه پېژني، بېدواوي به ورته کتاب راخلي. نو دا کوم قاریان چې په دې ترانه سر شوي د فکر وکړي، د مخکینو قراو کتابونه وګوري، داد او زوا چې دا مخرجونه جدا دي سره.
وما هو بقول شیطان رجیم نده را قول شیطان رجیم مطلی شوی فائنا تذهبونا کم خواه تزیتا سے کافرانو ان هو نده قرآن کریم اللہ ذکر نصیحت للعالمین لمن شاہ چار پارا چخوخی منکم ستاسنا ای استقیمان چی برابر شی مستقیم پا دلارا باندے اگر پارا دے وما تشاؤون استاسو مشیت مؤثر ندے اللہ انشاءاللہ لکباری تعالی استقامت ارادتا ستو کی خلقنی بیا بکم راش اگر اللہ چی رب العالمین دی سورت انفطار ترتیب عثمانی دعاتیا اور ترتیب نزولیم دعاتیا نازل رسل سورت نازعات کلمات یاتیا دی وحروف الدوسو دی ما سبق کی چیز الموعودت سئلت دل تبراشی ذل قبور باسرت دارنگ یل ترالل چی ازل کواکب ازل نجوم انتصرت اغلتا ازل نجوم کدرت بیان بیراشی ازل کواکب انتصرت تساقط مانا بیوشی تفسیر داغید آغا وقت چی اسمان انفطرت انشققت ٹوٹ ٹوٹشی او آغا وقت چی ستور انتصرت پریوزی خوارا و آغا وقت چی بحرنا فجرت روان شی خوگا و ترش یو دیشی و بحر واحد تی جوڑ شی آغا وقت چی قبور بعصرت لاندی باندی چی وسپر دلیشی پوی بش نفس پاغا ما قدمت من عمل صالح و اخرت و آغا چی رستی پرخی چاغا صدقی جاریوا او ما قدمت من عمل شر و اخرت چی آغا سنئی سیعوا یا ایوہ الانسان اے انسان ما غرکا ایوشین غرکا سشی مغرون کرے تعالی ربک الکریم بے عبارت ربک الکریم کریم چا عظیم ذات دے آغا ذات دے دا پیرا کا تعالی رفسوا کا برابری کا تعالی اندامون استا فعدلک بین العضوین برابری دا وسط پمین دا اندامونو کے یہ وقت پیدا بلی ناکاما نکڑا گنی بیا با کوک لی او بیا فی ای صورت ما شعرک بکا مرکب کتا لرام فی ای صورت انشاء پکم صورت کے چرد خوخوام نظامہ زائد دے رکبکا فی ای صورت انشاء کلا لیسا کما تظنونا بعدم یوم القیامہ بل تکذبون بالدین بیوم الجزاء وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ حافظین ساتن کے ملائک دی کرامن عزتمند عند اللہ کاتبین دی اعمالو یعلمون علم لری پاغ تفعلون چکوئی ان الابرار لفی نعیما وان الفجار لفی جحیما داخلی کے بدی جحیم تا یوم الدین فی یوم الدین وما هم نبیدیانها داغین بغائبین بخارجین او پٹیلن کی وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ای شین یوم الدین یوم یولد لا تملک نفس قدرت بن لری نفس او ملکیت بن لری نفس بل لری سشید نفع ضرر والامر امر اختبار او حکم با پدغ ورد للہ خدا تعالی لری سورت متوفقین ترتیب عثمانی دریاتیا ترتیب نزولی شپگاتیا نازل لرسل سورت انکبوتنا کلمات یوصل نحنوی حروف وسوا او دیرشتی ما سبق کی دارا چی کرام الکاتبین اعمال لکی دی کی بیان دارے چی مرشن چر تزی کنی کی علین تزی و کبدن سی جن تزی او سعملی اسلام دا شدت عذاب دے المتوفیفین آئی کسان لرا چی کمون کی دکیل لی پا وزن کی طول کمی الذین غیدک تالو کل چی اخذ دکیل کی علی الناس من الناس دخل کنا یستوفون پروالے کے پکیل کے وَإِذَا کالو کلے چی کیل کئی ہم غیر کالو کیل کئی دی غیر لرا او وزنوهم او یو وزن کئی غیر لرا یخشرون کمی کئی پسیر اخلی پا کلوی خرسی پا میٹوری اخلی پا گزی خرسی او یا امداسی تگی کئی علا ظن آیقن لیولائک دغا جماعتن مبعثون شدین مبعث دی بیا پرتا کلن کی دی قبرنا لیومن عظیم یوم آغرز یقوم الناس لرب العالمین کلا حق رضا خبر لا تفعلوا ذالکا ان کتاب الفجار یقینا اغا صحف دا اعمال الفجار چلین لفی سجین خامخا پا سجین کی بوین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوائی چارواح و اعمال دوالے سجین تزی
سجین سشده مجاهد رحمت الله علیه صخره تحت الارض السابعه دوز مکن لاندې یو کانه دی داغه دلندې او دفتر دی هغه دفتر د بدو خلکو د عمل نامو لپاره جوړ دی ورځ د قیامت کې بیا روباسي داغه زنه یجعل کتاب الفجار تحتها دا ابن عباس او قتاده صاحب سعید بن جبیر مقاتل کعب الاحبار ټول نه منقول او عطا خراسانی وای چې دا ارضه سابعه پخپل ده هم دې کې چې کوم دی راسي جن دازه تیر شوی دی او ابلیس ذریه ملته دي ابو مراد محمد نبی علیہ السلام نے مرفوع ادعا پیش کی چې سجین جبن فی جهنم جهنم کې یو ځای شته سجین نومېږي لیکن حضرت انس رضی اللہ عنہ د نبی علیہ السلام نے مرفوع ادعا پیش کی چې دا اسفل دار دی سابعین دی نو مگر ابن عباس د جمهور قول دی چې د وز مکنلن نکانه دی دا غي د لندې او دفتر دی ته جوړ شوی دی او اخفص زجاجو چې سجین حبس و ضيق شدید تنگی دا وما ادراک خپل بیان کوي سشي خبردار کړي تا ته چې سشي سجین کتاب نیو دفتر د مرقوم لیکل شوی پدې کې اعمال خیر پکې نشتا او مرقوم معنا مکتوب دی پدې کې اعمال او خیر نشته ورکی او یا مختوم نه دوحا کوي وللمجل المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين او تکذیب نه کوي د دې الا كل معتد لی ظالم اثم لی ګناهګار کله چې لستشي په باندې آیاتونه وای اساطیر الاولین حدیث د پخوانو دي کله لیس کما یقولون بل رانا على قلوبهم غالب شوه دي او زنگ غفلت رسیدلې دي ظلم لیتا بما کان یکسبون په سبب د کسب کړي په ظلم زنگ غفلت ته حدیث مبارک کې راځي چې بنده ګناو کوي حاصل چې پزړه کې نقطه سودا چې ګناه کوي زیاتیږي حتی کې تک تور شي نو دا ظلم نه دی دا اعمال په اجرا کار کوي ورسره کلا حق را خبره انهم دی عن ربهم عن رؤيه ربهم رؤيت رب کریم خپلنا پدغه ور محجوبون لممنوعون ممنوع بوي بیا یقینا دی لسوال الجحیم خامخ داخلون کې به جهنم لرا بیا ویلې بشین قدن جانم ورتوای ویلې بشي هذا دا عذاب غره کنتم تکذبون کلا حقدا ان کتاب الابرار دنیکانو لفی علیین پایلین کی بوی علیین دو اسمانونه لپاسا د عرش په خیر اخ کې لند یو ځای دی الته دفتر جوړ دی ملامه دنیکانو الته لاړ شي براء ابن عازب بن نبی علیہ السلام روایت کړي علیون فی السماء السابعه تحت العرش او روایت دار چې دار زبرجد شنونا یو له تختل چې په عرش باندې ظلم نه د خلکو اعمال پکې مکتوب دي او فرا یو صفتی معنا کوي وای چې علیین ارتفاع په ارتفاع ته وي دا ډیرو چتوي وما ادراک ما علیون سشي خبردار کړه علیون سشي دی کتاب یو دفتر دی مرقوم مروال شی په او مکتوب دی په کې خیر یشهد المقربون چې حاضری دي لره مقربه ملائکونا او چتای د اعمال ان الابرار لفی نعیم الله راي کې پتختون ينظرونا ګوري با اهل جنت لرا تعرف سامعات بګوري او په جانب ته په مخونو دی کې تازگی د نعمتونو رنگونه وي تازه خلو بوله بشي من رحيقنا د شراب صافيونه تکسپین مختوم چې مور کړی شي وي او ختامه خل برده سره مسکون مسکوي ختام په معنا خل سره المسعود سے بول چې کله د اسکینو په اخر کې به مشک خوشبوئی پر راځي او فی ذلک پدغه نعمتونه کې فلیتنافس بعد رغبتو کې المتنافسون رغبت کوونکې ومزاجو خلب دې سره وبوي من تصنیم د چینه تصنیمنا مخکې تر شو عین یو چینه چسکی به منها دینه مقربون خاصان ان الذين اجرموا
کانو دی په دنیا کې من الذین آمنوا چې ایمان وروړي حقون خناګانې به کولی وإذا مروا کله به تیر دل مؤمنان بهم پر کفار تغامزونا دسترګو اشاره به پس کول مسخرتن وإذا انقلبوا او کله به واپس دا کفار لا الله خپل تین قلبون واپس کېدل به فکینا مزه خستون کی تعجب کوم کی وإذا رأوا قالوا ان هؤلاء لضالون او کله به کتل کفار مؤمنان ویل بی دا مؤمنان لضالون دا گمراه دي وما ارسلوا حال دا نو لګل شي دا کفار علیم پر مؤمنانو حافظین ساتون کې دا اعمال څنګه ته گمراه وي فاليوم الذين آمنوا پس نماز مؤمنان من الكفار کفار پر بتحقون خان دی علی لرای کې په تختون انظرون الناس به ګوري با اخوا جهنميانو ته هم ثوب الكفار قد ثوبا فتحقیق جزا بور کړی شو کفار ته آخرت کې دا هغه څه کان یعملون فی الدنیا سورۃ انشقاق ترتیب آسمانی سرنا سلورتیا ترتیب نزولی دریاتیا نازل در سورۃ انفطار کلمات وصلونه دي حروف وسوا او دیرش دي اذا السماء انشقت خا دا ما سبق کی ترغیب الایمان دی ودلته اعمال صالحه ته ترغیبات دي اذا السماء انشقت کله چې اسمان څیری شي په نزول د ملائکه سره واذنت او وکیږي معنا منقاد شي لربها رب کریم خپل را وحقت او لایق ده چې د منقاد شي لایق ده حق له الانقياد انقياد لایق دی لغه واذا الارض کله چې مکه مدت اوغړول شي فقل عید جبال سرا یعنی سویت برابر کړی شي یا زیدت وسعتها والقت ما فيها اور اوغر د ازمکه هغه اموات او خزانی چې دی په ازمکه کې وتخلت او خالص من هذه الاشياء واذنت او ووري یعنی وکیږي معنی دا منقاد شي لرب علی حکم ربها وحقت او حق لها الانقياد لایق شي حکم ته لایق دار چې باید شي منقادا نو جزاء مقدره ده کله چې اسمان چری شي کله چې زمکه وغړول شي نو ليرل انسان جزاء عمله الانسان مجزاء د عمل ګوري اے انسان انک یقینا تکادهن عامل بسرعه ساعی جلتی کون کې الى ربک الى وقت وصولک الى ربک هغه وخت پورې لګي عمل کې ومنډي وای سوچ رب کریم تورسی الى جزاء ربک قطحن پسغه بلیغ سرا پس ته ملاقات کېدون کې غیر روز ګورم چې خکه کې بد کې فاما من اوتی کتاب بیمینی زرد یحاسب حساب یسیرا بلا مناقشه وینقلب واپس بشال خپل مسرور خوشحال حال دی کې خوشحال بی واما من اوتی کتاب ورا ظهر ورستل شار ده ما مجید سے وای خیلاس به سټ پورې تړل شوی او دا چپ لاس به شال اختوی دی باندې عمل نام ورکول شي فسوف يدعو ثبورا حضر دے دابا چغی وی دا حلاکتا واسبورا واسلا دنکی کی داخلی کی بسائر لرا انہو یقیناً دے کانو پا دنیا کے پالخ پر کے مسرور بالکفر انہو ظنن دا گمان کل یحورا ہرگز بو واپس نشی لن یرجع الى حساب ربی بلا یرجع آو رجوع بکی ان ربو کان بی بصیرا فلا اقسم لا زائدر قسم خرم بالشفقا په بیاض بعد الحمرت باندې عند ابي حنیفه یا په حمرت باندې پنځ د جمهور واللیل او قسم می پشپ باندې وما پغاشو باندې وسقا چې جمع کوي شپاغه لرا او منتشر پنار کې چې دواب دی وغیرہ قسم می القمر پس بګمې باندې زت تسقا اذا اجتمعت کله چې جمع شي وکملت او پوره شي بدر ته جوړ شي لترکبنا خامخ اوبرسیږي تاسو طبقا طبقیل ران طبقین دبل طبقین یو حال نبل حال تزیب لا سداشی حتی کچی مشرگا تب جوڑ شئی فما لهم لا یمنون سچل دے دی لرچدا شدیدم گوری بیان ایمان نروڑی باید چروڑی کل چلستیشی پری قرآن کریم لیس جدونا سجدن کیا سچل دے گیلا کئی سجدی گوری منگو تاسم ندی کڑی خوا یہ تمو خیلی
بل الذين كفروا يكذبون بلکہ کافران چھ یکذبون تکذیب کئی والله علم بما یعون خدا تعالی علم دے پاغت سیونا چی جمع کئی دا کفار پسنوخ پلو کی چاگا عداوت تے یا اکتمون پٹئی فبشرهم زیر ورکدی لر بعذاب علیما مگر خواہ کسان آمن وعمل الصالحات دوی رب پارا اجر غیر ممنون غیر مقطوع یا غیر ممنون علیہم احسان نو پدوی نشی بارا ولے یا بے انتہا زیاد بوی بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود صدق الله مولانا العظيم سورة بروج تسمیہ پا آیت نمبر اول کے ذکر دا پا مانا دا ظہور باندے لغتن اور پا اصطلاح قرآنی باندے پا نجوم باندے اطلاق کی گئی لظہورها نو اکثرن دینا کواکبہ خستلے کی او اطلاقی پا قصور بانیوں کی گئی هغه خاص مواضع او مورچلی چی داغینا پا شیطینو باندے گزارونا کی گئی ترتیب عثمانی در صورت پنزاتیا او ترتیب نزولی و اشتم نازل در رفت صورت شمس کلمات در صورت یو سلواتا اور حروف چلور سوا اتدش وما سبق صورت کی تخفیف اخروی فقط او دلتا اجتماع دا تخفیف اخروی دا دنیاوی سرا دا پارا دا منکرینو دا دعاویو دا سورو چه دعاوی دا سوری مکیو توحید اثبات و رسالہ بعث بعد الموت صداقت کتاب دی او دعاوی دا سوری مدنیو توحید و رسالت بعث بعد الموت صداقت کتاب جہاد مالی اور جہاد بالنفس چینفاق اور جہاد بانی لاغین تعبیر کی نو دغا دعواگانی دا سورو چه سلور دعاوی پا مکیو کی او شپگ دعاوی پا سورو مدنیوں کی ذکر کی گی دعوی دا منکر دفارا قرآن کریم کی تخویفات کل دنیاوی کل اخروی نما سبق صورت کی تخویف اخروی فقطو دا منکر دا دعاوی دا سور دفارا او دی صورت کی اجتماع دا تخویف دنیاوی دا اخروی سرا نو پدے کے بعد متعدد دہا قوم تعذیب ذکر شی چکم اصحاب الاخدود دی چاہی دا یوسف زونواس ابن شرحبیل بادشاہ دا معبودی دعوی کڑیوا دا الوحیت او خلقو دا معبودی اقرارو نکڑیو و دا خالق نمنکر گرزیدلیو دا معظم دعوی صورت دا پار صورت کی چه اثبات التوحید داغی دا پارا چکم عذابو چه اور راغلیو او بادشاہ سرد وزراو سوزولیو دا تقریفی دنیای با ذکر شی او دارنگی تقریفی اخروی با ذکر شی فإن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق وداغین بعد مومنان خفن شی داوی دا پارا و بشارت وی ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الانهار ذلك الفوز الكبير والسماء ذات البروج قسم یہ پاسمان باندے غاسمان ذات البروج چلے خاوند قصور دی آغا قصرنا مرچلے مائی چرا شیطین و پارا
مرکزونه دي درجم وداغینه پلمبی رازی یا والسماء ذات البروج یعنی ذات الابواب قسم میری پاسمان باندې چې د خاوند دروازو چې دروازم کولوشي پای کې ظهور د داخل کی یا والسماء ذات البروج یعنی ذات الكواكب قسم میری په خاوند ستور باندې مفتوری ته بروج ویلې ظهورها والیوم الموعود قسم میری په ورځ هغه چې وعده کړی شوی دا د عباد سره چې مراد ورنه یوم القیامه د قیامت ورځ وشاهد قسم میری په شاهد باندې او مشهود نو په مشهود باندې اکثرین مفسرین مراد د شاهد نا یوم شاهد و یوم مشهود نه حدیث مبارک کی راضی مرفوع روایت سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت نبی علیہ السلام فرمائی مراد د یوم موعود نہ یوم القیامہ او مراد د شاهد نہ یوم الجمعہ او شاهد ورته ذکر ویلی شو چې پدې کې یو ساعت دی چې په حضور د زړه سره چا پاره کې دعا وکړه خدای تعالی قبول او مراد د مشهود نه ورځ د عرفې ده مراد د مشهود نه ورځ د عرفې ځکه چې هغلته حاجیان صاحبان حاضری کوي دغه میدان نو مشهود له الناس خلق وته حاضری نو مرفوع روایت دغه ترجمه وکړه د خپل ترجمه نشي بیا هم علماء مفسرین مجتهدین دي هغه د نور عموماتو استدلال کوي او په شاهد کې تعمیم کوي دا خو هغه چې مراد د شاهد او د مشهود نه ایام واخیستل شي نو ورځ د جمعې ته عظمت راغی ځکه چې مقسم به وګرځیدا او دارنګي مشهود ورځ د عرفې لرم عظمت ثابت شي او بعض مفسرین دا عامی وشاهد قسم میری په شاهد باندې چې امام الانبیاء علیہ السلام نے ان ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ندا شاهد نبی علیہ السلام دا په ذات د محمد ربی علیہ السلام قسم خوړل شوی یا مراد دا شاہدنا رب ذوالجلال دے الہ پخپل ذات قسم خری الہ شہید دے کفا باللہ شہیدا یا مراد دا شاہدنا حجر اسود دے یوم القیامہ کے بشاہد جوڑی گی یا مراد دا شاہدنا اعضاء بنی آدم دا بنی آدم اندامون دی لما شهدتم علینا ولم ربانی دو یکڑا اب ورطا جواب کے وی چی انتقن الذی انتق کل شئی اغذاتو غدولو کم چی کل شئی غدولی ومشهود قسمی پا مشهود باندین چی یوم مشهود دے نیا مراد ورنا یوم الترویہ شوام یوم الترویہ دا عرفین مخ کے ورز چی خلقو بوخان خلو بول او دا حج دا پارا بای تیارول یا ورنہ مراد یوم العرفہ دا یا ورنہ مراد یوم النحر دے دلو یختر روز یا مراد دا مشهودنا الناس خلق دی چی پاغی بگوئی کولیش قتل اصحاب الاخدود جواب قسم مقدر دے قسم میری پدغ شواہدو اشیاء باندے چی لعنو انہم لعنو دا مکی والمشرکین مکبا معذب گرزولشین کما لعنا اصحاب الاخدود لکا چی معذب گرزولشی اصحاب الاخدود لعنو انہم لعنو کما لعنا اصحاب الاخدود
اصحاب الاخدود سوکو النارین، النار بدل استعمال دے اخدود لا، اے اصحاب النارین چی خواندان دا اورم، آغا اور ذات الوقودی چیو خواند خشاکم، وقود بفتح الواو علد بلول دا اور چی خشاک دی، او کچرت پا زمید و سرشی وقود مصدری معنی دا بلول، لکا فرق پمین دا وضوء او دا وضوء کی دے، وضوء اغوبو چی پاغیبان یودس کولیش، او وضوء چراندام مصدری معنی. اصحاب الاخدود سوکو دا نبی علیہ السلام دا دنیا تا دراتلون اویا کالا ورندی، یو بادشاہ پیدا شی یوسف ذو نواس ابن شرحبیل نامو، او دا الوهیت دعوه وکړه، او ویل چې زه خالق او معبود او خلقم دتا د دې اقرارونه وکړل. دغه جادوګر ساحران ساتلی وو، یو ساحر د غره په سر باندې چلو او هغه ډیر ضعیف شوی وو. نو دی بادشاہ د یو مالدار خاندان یو ماشوم بچی چپلاری د کجورو تجار او د خپل نام عبدالله و عبدالله ابن تامر. دا عبدالله ابن تامر مامور کا چزا او د ساحر سره شاګردی کوا کاغه مرشي چې به ما سره تا ته ضرورت دی. عبدالله ابن تامر روانو دغر په بار سر کې جادوګر چلو او دغر په دی وسط کې یو راهب، حدیث مبارک کې راځي راهب روایت د مسلم شریف. راهب دا عیسویانو پیر ته ویلې شي، رهبان ای جمع یو پیر صاحب دغر په دی میانس کې وو. ماشوم باندې आवाज وکړاوي غوښتوي کوم خوازي ویدل ته جادوګر دی، وی د چا د بندي، وی دا یوسف ذو نواس ابن شرحبیل. دعوت د ایمان ورکا عبدالله ابن تامر ته تعالی ایمان نصیب کا. د کور نه په باندې د جادوګر راوته ټول ورځ به د خپل پیر صاحب سره راولا او فیوز د باری تعالی وای داغه په صحبت کې حاصلول ډیر وخت پدې کې تیر شو. هم بل ورځ کور والا بو ته غوسو چې ولې نا وخت راځي، ساحر به پدې غوسو چې دلته ولې نا وخت راځي، او مینس کې دغه دا ټول نه پویول چې زبل چا سم یارانه ساتم. یو ځل بازار تراغی، د بازار په چار سرکه کې یو اژدها خامار پروت دی. نو بس دوی چې خلق ورته وی چې تا خو ډېر شاګردي د ساحر کړی دا، راشه دا خامار دی لارې نه لري کا. د دعا وکړه چې خدایا زه خو راهب ته ځم، زه خو ساحر ته نه ځم. نو خدایا که چېرته امر د ساحر عندک خیر وي، د امر د راهب عندک خیر وي د امر د ساحر نه، یعنی که زما د دې پیر صاحب لار ستا په نس د جادوګر د لارې نه غوره، نو ما دې خلکو ته مشر موا او زه به یو کاڼی ګزار وکړم د اژدها پې مړه کا. بس کاڼی راواخېست او الله اکبر یې وویل، اژدها مرداره شو. دا اول کرامت د دې ماشوم ښکاره شو. دې نه موږ او تاسو ته ډېر مسایل راوځي. یو دا چې ماشوم سړی بیعت کوي او د پیرانو صحبت ته ځي، د څه منع نه ده، ښه کار. حضرت علی صاحب په کلنۍ کې بیعت کړی او دویمه ته دا راوځي چې ماشوم هم ولی الله جوړېدی شي او خاوند د کرامت جوړېدی شي. نو دا ماشوم اصلاح وشو، خاوند د کرامت شو. خاریه کې شهرت پیدا شوې، په جادوګرۍ کې دومره تکړه شوی دی چې په وړو کې کاڼي اژدها مرداره. اصل خبر دا طاقت من عند الله. مشهور شو. پیر صاحب تلاړ وی چې پرون داسې مسله پیښه شو، اژدها مرداره شو په کاڼ. بیا استا شان ډېر اوچت شوی دی، خو چې څومره د چا شان اوچتېږي ابتلاعات پې زیات راځي. پتا به اوس تکالیف راځي. ګورئ خو ګورې ما به باچا ته نه ښایي چې دا عقیده راته فلاني ښودلې وې. ښه ړانده به ورته راتلل، ګوډان به راتلل، ده به دموله به ښه کېده. د باچا یو وزیر و په سترګه ړوند و، د مور نه ړوند پیدا و. دا ورته وی ماتم کوئ د چا بندی وی د یوسف ذو نواس ابن شرحبیل. وی زه لاړ شه باچا ته وایي چې دم دي. زه هغه څوک دموم چې د خالق رب الجلال وحدانیت ومنم. وزیر ته ایمان خدای تعالی نصیب کړه، د دم که سترګه یې جوړه شوه. کله چې د باچا دربار ته لاړه سترګه یې جوړه ده. وی دا درته چا جوړه کړه؟ وی دا زما خالق جوړه کړه.
ویولې زمانه سوا بل معبود لري یا هغه چې ستام خالق دی او د کائنات هم خالق. ودا قدر ته چا خودلې دا ودا دې معصوم خودلې معصوم روغ وخت وتا ته چا خودلې دا وی دې غره کې او راهب دې او پھر سے دې خودلې درې والے روغ وخت جلسګای جوړ کړه په محضر عام باندې اول دا وزیر سملولو علالیک او بیا راهب سملولو نا بیدا هغه حلال کو او بیا معصوم باندې چې تور راخکله د په غاړه باندې توري کار نه کوو چلے نواتلو بیا خادمان دا فوجیانی اور سرک لوی دا غرطا وقیجو اور یو جک کمر نیو قرلو غر سرطا چی بوت لنو عبداللہ ابن تعمیر دعا کئی اللہم ان کان امر الراہب حب الیک من امر الساحر نفکفنی ہم خوایا ماتا تکافش دینا اور زمان دادو کی مزلزله په دې غره باندې رااله او دا فوجیان تلندې گزار شو د روغ رمټ کور سره بازار کې روان دی بادشاہ په لار روان دی چې ګوري دی وې ته چا د کمر نه گزار نه کړې وینا وې خپل خالق خلاص کړ بادشاہ مرو کو نور فوجیان لال شیدا په کشته کې سور کوي دریاب کې وګورل کشته کې سوار دي ګرځاو ته چور سیدل دی به دعا کوي چې خدایا که امر د راهب تا ته د امر د ساحر نه محبوب وي نو زما ته چې کافي شه طوفان راغی د کشتۍ تختې ماتې کړې او فوجیان په سین لاهو شو د روغ رمټ غاړې سره بیا راغی باچا بیا ګوري چې په غاړه روان دی ګرځي وی چا خلاص کړی خپل خالق خلاص کړ نو به روغ وخت روټۍ ورته وکړه دعوت ورته پیتا نا ماتم پتا دا چې خالق بل څوک دی په یو جعلي خدای می جوړ کړی دا او زما کار خرابې د سیو که چې ماته مرګ چلو خایا ډیر زیات درنه تانه ما خو سوال کوم دا کله پرې د چې ته بل خلاص او چې نه زینو بیا د مرګ چلو خایا تان کړی دی ما هغه ورته چې ما خو ستا غشي ولندې خو په ما کار نه کوي ستا تورم کار نه کوي خو لندې غشي ورکه دا واخلا دا په ما کار کوي خو دې یو شرط دی وېڅ ویو چې دا ټول قوم رعیت نارینه زنانه دی راغون کړي نه کنا نو په ما باندې غشه کار نه دا به ټول راغون او دویم دا چې د غشي وشتو په وخت کې به دا الفاظ وایي چې اللهم بسم رب هذا الغلام ارمی بسم رب هذا الغلام ارمی په نوم د دغه د رب د دې غلام باندې وشتل کوم دا الفاظ به وایي هما سوشوا معشوم خیر خو باچا قمقل بس هغه خلق راغون کړل جلسګای جوړ کړل او دې داسې برګی ته وتړو او چې کله هغه شی راخکنو وی ویل چې بسم رب هذا الغلام ارمی غشی لاړو د ماشوم په صدغه ولګېد تور سپین باندې انا لله و انا الیه راجعون په شهادت ورسېده خدای یو ماشوم ځان قربان کړ او دلته چې په دې مجلس کې څومره زرګونه نارینه زنانه دی ټول چغې کړې آمنا برب هذا الغلام آمنا برب هذا الغلام د دې ماشوم پر موږ ایمان راوړی باچا حیران شو چې یو ماشوم د میزان خلاصو علم کې بلوه جوړ شو فوجیانو ته وی چې د اړې کوڅې په سر کې خندق جوړ او هغه ته اور بل کوي او چې کله د خلک د کلو والا روزي ورته وایي چې د یوسف ذو نواس بن شرحبیل باچا معبودی معنی کنا کوي منله پرېدی کینه منله دی ورته ورځو نو دا خندقونه جوړ کړل او چې څوک براوتل د باچا خدای به منله خوشی به کړل کنه یې غوي ورته ورځو مختلف روایت دي په روایت کې دا راځي چې 15,000 کسانی ورته ورځول وې سوځول په یو زنانه و د دوه ورځو درې ورځو ماشوم مچې ور سره چې وری ولید نو یې ځکه رااله چې زبرسته باچا خدای دا ومنه ما په خپل باندې ځکه به نه منم هغه درې ورځو ماشوم ورته په خبر راغی څلور ماشومان خبرې کړي یو دا ماشوم د حدیث شریف کې راځي مور ته ویل او دانګه دی ورته دې کې دنه ماته باغونه ښکاری هغه سره د بچي ورته ودانګل بیا دا باچا او وازی وزیران سیل باندې ناسو او ورنه بلیدل او خلق به ورغورځول خدای تعالی غضب په جلال کې راغی او بعد راوالو زودا اور لمبا ویوړه او باچا او وزیران او فوجین سره ده
تخسر او سره د ارث وسوځول تبا برباد کړه. دا اصحاب الاخدود دي چې نبی کرم صلی الله علیه وسلم دا غي بارکه په شان نزول کې راو دا واقعا ذکر کړی پر ورځ د مسلم کې. پدې اشیاء ملي قسم وی چې دا کوی شان چې کوم دی لعنتی ګرځولې شوی دی، یعنی معذب وکړي شي کمال عینا اصحاب الاخدود، لکه چې معذب ګرځولې شي لعنتی کړي شي اهل د خندقونو. النار اهل النار ذات الوقود چې خاوند لرګو، اذ پاغو کی هم چې دوی علیها پاغی باندې قعود ناستو گر چاپیر ناستو. حال دار دا کافران علاما پاغ سبانی فعلونا چې کول بی بالمؤمنین ومؤمنانو باندې چې سوزول دا مؤمنانو شهود حاضرو مخامخ وتولاړو او خپی پوی دا مؤمنانو ورته غردیږي او دی بلا ظلمونه کول. وما نقموا دوی عیب نگنا منهم دا مؤمنانو نبل خبرا صرف دا خبره چې بأن یؤمنوا بالله العزیز الحمید، و دا مؤمنان چې ایمان وروړي په الہ باندې هغه الہ العزیز چې غالب ذات دی او محمود دی په افعالو کې. پدغه خبره ته عیب ګڼلیو، بل څه عیب مسله نه وه، یعنی دا سره پټی کولی لانجم نه وه، پمین کې سبل عداوت دشمنی نه وه، قتلونه مخکې نه وشوي، صرف او صرف هم دا خبره وه چې هغه خلکو ایمان راوړی بالله العزیز الحمید. نو دشمنی به نه کوله کفار او مؤمنانو سره او عیب به یې نه ګڼه مګر صرف په دې خبره. دغه الہ چې عزیز دے حمید دے کم ذات دے الذي غزاد دے له ملک السماوات والارض والله على كل شيء شهيد. ان الذين اعداف دنیوی عذاب اوس د منکر د پاره د آخرت عذاب همشتا. یقینا هغه کافران فتن المؤمنین چې تکلیف رسول المؤمنان لرا نارینو تو المؤمنات مؤمنانو زنانو تا دیتے عذابون ورکڑی دی تکلیف ورکڑی. ثم لم یتوبو بے توبن استلی دی معصیتنا پس دوید پارا عذاب جہنم او دوید پارا عذاب الحریق عذاب النار الحریق. دا صفت دا موصف مقدر بشارت مومنان خفنش. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الانهار ذالک دا الفوز الكبیر. کبیرنا اخو اکبر وکنا نو اکبر سشیر رؤیت اللہ تعالی. یاد ساتا ان بطشا ربک یقینا گرفت ربستا پا عذاب بانی لشدید خاما خادر سخدین. انہو دا باری تعالی یبدئو کما سبق سے لگے مانا دارا انہو یظہر البطشا بالکفار فی الدنیا ويعيد البطش بالكفار في الاخره. بد عقید بطش پدی دنیا کے گرفتاری کفار او اعادت بدش په آخرت کے ہم پہ کئی. دا ما سبق سو لگے. یا انه دا باری تعالی غزاد دے ہو یبدع الخلق چ بد اد خلق کئی ويعيد في الاخره. او دا غزاد دے الغفور چ بخون کے دے الودود محب دے مبالغہ د ود نہ دا محب دے لمن اطاع اللہ اور محبوب پا مانام رازی محبوب دا خلق دے. ذو العرشین ذو العرش دے المجید مجیدو مرفوع دے نلا صفت دا ذو دے دا عرش نہ دے. ذو العرش خاون دا عرش دے والمجید هو المجید عظیم الصفات دے. فعال لما یرید خلاق دے اغا چلرا چ دے ارادہ لری. نسبت د فعل وذات د باری تعالی ته په معنا د خلق باندې او هو الخلاق العلیم. هل اتاک حدیث الجنود بل قوم واقع بیانې د فرعونانو سمودیانو چاغي منکرین د ذات د باری تعالی نه څه حال په باندې راغی او هل په معنا د قد باندې ده او تعویل د هل په قد سره د وجه د دینه چې کلاهما دا د عواشق د فعل ندی دخول لزوما په فعل باندې. قد اتاک پتاق راغل تعالی حدیث الجنود خبر د لخکر سوک فرعون و ثمود فرعون او د سمودیانو
بل الذین کفروا چې ایوانی کم هلاکت راغلیو بلکې کافران فی تکذیبنا دا په تکذیب کې دي نسبت د دروغ کوي معجزات او کرامات او آیت الله لرا والله حال باری تعالی من ورائهم چاپر دی محیط احاطه کون کې دی من حيث العلم والقدرت دی پزان نه کوي او دی انکار د قران کریم نه کوي لیسا کما یقولون فی حق القرآن دا سندل کمنکرین چې پشان د کتاب کې وایي کله وایي دا مختلف من عند محمد علیه السلام کله وایي دا خو حدیث الاولین و اساطیر الاولین کله سوئی دا سندا بل هو قرآننا دا قرآن کریم دے مجیدنا کریم و شریف دے عظیم شان والا دے فی لوح محفوظ او مکتوب دے پا لوح محفوظ کن آغا لوح چیو تختدا مکتوب فی لوح او محفوظ دا من التغییر والتبدیل او محفوظ دا مست شیاطیننا سوکل ترسدے نشی سورۃ اعلی سورۃ طارق ترتیب عثمانی شپگتی او ترتیب نزولی شپگ درشم کلمات یوش پیتا حروف یوسلو نہ درش کی فما سبق کے بیان دا عذاب دا سابقینو او پدی صورت کی بیان دا عذاب دا موجودینو دی چې د مکې معظمي خلق چې منکرین دي فمهل الکافرین امهلهم رویدا سمهلت ورکوم ورته فانما نمهلهم لیزدادوا اسما چې ګناه ډېر شي او بیا هغه نه بعد در رب ذوالجلال گرفت پر راځي او دارنګه ما سبق کې تخفیفات او اخروی دي او دلته دلایل عقلیه دي په تخفیف او په عذاب باندې والسماء قسم ملی پاسمان باندے والطارقین او قسم ملی پہر دشپی مزل کون کے باندے طارق دشپی مزل کون کی توئی الزاہب باللیل مراد دینا پدی مقام کے النجوم اللتی تظہرو فی اللیلام آغستوری دی چرش پی اخکار کی گئی آغستوری مراد وما ادراک سشی خبر در کڑے تالرم الطارق چا ایو شیئن الطارق طارق سشدی جواب راضی هو النجم الثاقب ثاقب صفت دا نجم دے خبر دا مبتدا مقدر دے هو النجم الثاقب دا غستور دے الثاقب پڑقیدن کے زلیدن کے نمراد دا دینا زہل و ثریا وغیرہ دیو یا عام نجم یا زہل دے یا سریاد او نزول دی صورت پا حق دا ابو طالب کشیو چی ویلیو یو ستوری لمبی ولی دا ویدا سشیری نبی علیہ السلام ویدا نجم دے یرجم بها الشیاطین دا صورت راوی پدی اسیاو من قسم وی چین کل نفس انا فی یدین ما کل نفس ندے ہر نفس لما علیہا حافظن مگر خاما خا پاغیبان حافظن حافظ تدین چشماری اقوال و افعال